بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وللاسم الثلاثي المجرد 10 أبنية والقسمة تقتضي 12، سقط منها فعل وفعل استثقالا وجعل الدؤل منقولا. دا المصنف رحمه الله عبارت ده د دین وروسته ابنیه د اسم ثلاثي ذکر کوي. ابنیة الاسم الثلاثي د دین وروسته به ثلاثي ابنیه ذکر کوي. نو دې ځای پورې د حروف تقسیم ذکر کوو او تقسیم د حروف کوو اقسامو ته چې یو حروف اصلي دي او یو حروف علت دي. د هغې بحث مخکې وشو، د هغې تقسیم او وضاحت وشو. اوس دې ځای وروسته د حروف تقسیم نه په اعتبار د حروف او په اعتبار د حرکاتو سکاناتو سره. نو مصنف رحم الله دا خبره وکړه چې وللاسم الثلاثي المجردي. مخکې دا خبره ستا ذهن کې شته دی چې اسم دا په درې قسمه دی، یو ثلاثي دی، یو رباعي دی او بل خماسي دی. دا مخکې کتابونو کې د دې تفصیل شوی دی. نو اول به دلته ذکر کوي ثلاثي، چې ثلاثي دا په دوه قسمه دی، ثلاثي مجرد او ثلاثي مزید. دا واضحه خبرې دي. او ثلاثي مجرد به اول را مخکې کوي. ثلاثي مجرد دې ته وایي چې په دې کې درې حروف راغلي وي، په دې کې درې حروف وي. نو د دې بدل ته لس اوزان ذکر کړي، د دې به لس اوزان ذکر کړي او دې ته مستعمل وایي. یو محتملی یو مستعملی. نو مستعمل په کلام عربو کې نو ثلاثي مجرد لس اوزان دي او احتمال پکې د 12 دی، احتمال پکې د 12 دی او راغلي مستعمل لس دي. ځکه کلام عربي کې چې کوم دی اعتبار چې د فاعل کلمې له ورکول کېږي، لام کلمې له اعتبار نه ورکول کېږي، ځکه چې د لام کلمه دا معربي او اکثره په دې کې اعلالات راځي. اوزان چې جوړیږي نو یا به د فا کلمې او یا د عین کلمې نه به جوړیږي. حرکات بدلیږي را بدلیږي هلته. نو هلته چې حرکات بدل شي نو وزن به جوړیږي، هلته چې حرکات بدل شي نو یو وزن به جوړ شي. نو که فا کلمه کې چې فتحه والی نو عین کلمه کې به مثلا حرکات والی. لکه فا کلمه کې د فتحه واغسته نو عین کلمه کې حرکت د فتحې واخلي، یا د ضمې والی یا د کسرې واخلي. نو دا څو شو؟ درې اوزان شو. ګوره دې ته غوږ ونیسه. فا کلمه کې د فتحه واغسته نو عین کلمه کې یا حرکت د فتحې والی یا د ضمې والی یا د کسرې والی. دا درې اوزان شو. دویم دا دی چې فا کلمې حرکت د کسره واغسته او عین کلمې حرکت د فتحه واغسته یا د ضمه واغسته او یا د کسره واغسته. نو درې دا شو. نو درې او درې شپږ شو. دریم دا دی چې د فا کلمې حرکت د ضمه واغسته نو د عین کلمې حرکت د واغستو، فتحه دی واغسته، ضمه دی واغسته او کسره دی واغسته. نو درې دا شو. نو درې او شپږ دا 9 اوزان شو. بل د فا کلمې حرکت که د سکون واغسته نو د عین کلمې حرکت به والي فتحه، ضمه او کسره. نو درې دا شو. نو 9 او 3 دا 12 شو. 9 او 3 12 شو. دا یو ترتیب دی، خو دا ترتیب داسې مشهور نه دی. بل ترتیب په دې کې دا دی، دا د جمهور علماو ترتیب دی او دا غوره ترتیب دی چې فا کلمه کې به 3 حرکات واخلي او عین کلمه کې به هم 3 حرکات والی او یو سکون هم پکې والی. دا څلور شو. فا کلمه کې به 3 حرکات واخلي او د عین کلمه کې به هم 3 حرکات والی او سکون هم پکې والی. ځکه چې فا کلمه کې سکون نه راځي، فا کلمه کې سکون نشي راتلی، ځکه چې ابتدا به ساکن راځي. نو داسې به شي چې فا کلمه کې د 3 حرکات واغستو، په عین کلمه کې د 3 حرکات واغسته او سکون هم دی واغستو. نو دا په دې ترتیب باندې راځي. مختصر درته وایم، فا کلمه کې به والي فتحه، فا کلمه دې مفتوحه کړه نو عین کلمه کې به ضمه واخلي، فتحه به والي، کسره به والي او سکون به واخلي. یعنی چې فا کلمه دې مفتوحه کړه، د عین کلمه به مضمومه والي یا به مفتوحه واخلي یا به مکسوره والي یا به ساکنه واخلي. نو دا څلور شو، څلور دانې دا شو.
بل دا چې فا کلمه کې که کسره واخلي نو عین کلمه کې به فتحه والی، ضمه به والی، کسره به والی او سکون به والی. نو څلور دا شو، څلور او څلور اته شو. بل دا چې فا کلمه چې کله واخلي مضمومه نو عین کلمه کې به فتحه والی، ضمه به والی، کسره به والی او سکون به واخلي. نو دا اته او څلور دا 12 اوزان شو. دا ترتیب صحیح ترتیب ده. دا 12 اوزان شو، خو د دې نه به لس راځي، د دې نه به لس راځي او هغه په دې شان سره راځي چې په دې کې فا کلمه چې کله ته مکسوره والی، چې فا کلمه کله ته مکسوره والی او د عین کلمه مضمومه واخلي، دا وزن به د دې نه وځي. 12 اوزان شو، اوس د دې نه 2 اوزان وباسو او هغه ته په دې ترتیب باندې وباسو. او د هغې وجه دا ده چې دا دې کې ثقل دی او ثقل د کلام عربي کې ښه نه پرېوځي، ثقل نه برداشت کوي. نو دې نه 2 حرکات وباسو، 2 حالات د دې 12 نه وباسو، نو لس په پاتې کېږي. اولنی حالت چې مونږ وباسو نو هغه فا کلمه چې مکسوره والی او د عین کلمه مضمومه واخلي، نو دا به مونږ وباسو. او د هغې وجه دا ده چې نقل د کسرې نه ضمې ته دا ګران دی، نقل د کسرې نه ضمې ته دا ګران دی، نو دا به تې وباسو. او بل دویم صورت د دې بالعکس واخله، د دې الټه بالکل واله، فا کلمه مضمومه او د عین کلمه مکسوره. نو دې کوم دغه علت دی چې انتقال د ضمې نه کسرې ته ګران دی او انتقال د کسرې نه ضمې ته ګران دی، نو دا هم تې لرې شو. نو پاتې شو لس صورتونه. نو دغه لس اوزان به دلته ذکر کوي. نو مصنف رحمه الله ویلي چې وللاسم الثلاثي المجرد 10 أبنية والقسمة تقتضي 12. دا تقسیم چې دی د ثلاثي مجرد دا لس ابنیه دي، لس بناګانې دا د ثلاثي مجرد دي. او تقسیم دا تقاضا کوي، لکه عقل دا تقاضا کوي چې دا دی تقسیم شي 12 انواع ته، او دې کې د 12 قسمونه راشي. خو سقط منها فعل وفعل، دا فعلون او فعلون دا تلری شو. ولې تلری شو؟ استثقالا د هغې وجه ذکر کړه چې دا درانه ګڼل کېږي، په عربي کې دا درانه دي، نو دروندوالي د وجې نه دا لرې کړه، نو لس پاتې شو. وجعل الدؤل منقولا، او دؤلو ګرځولی شوی دی منقول. منقول نقل شوی دی د فعل نه چاته؟ اسم ته نقل شوی دی. د اصل کې وزن د فعلو، خو بیا را نقل شو اسم ته. وحبکن، حبکن دام ګرځولی شوی دی، دا د دې جعلو د لاندې دی. وجعل الحبکو، حبکو چې کوم دی دام منقول ګرځولی شوی دی. ان ثبته، اول خدای نه چې دا ثابت نه دی، او که ثابت شي نو فعلا تداخل اللغتین، نو دا بنا دی په تداخل د لغتینو فی حرفی الکلمه، په 2 حرفونو د کلمه کې، په 2 حرفونو د کلمه کې. دا مصنف رحم الله عبارت دی وجه نه راوړو چې دلته اعتراض کېدو. او اعتراض داسې دی چې وزن په کلام د عربو کې داسې وزن نشته دی چې په هغې کې د فا کلمه مضمومه او د عین کلمه دی مکسوره راشي. د فا کلمه دی صحیح مضمومه او د عین کلمه دی مکسوره راشي، لکه فعلو، ځکه دا مونږ لرې کړو که نه، دا وزن مونږ لرې کړو. او تام دا خبره وکړه چې دا ثقیل وزن دی. نو زه به تا ته وښیم چې دؤلو د فعلو په وزن باندې راغلی دی، په اسم کې راغلی دی، او دؤلو دی او په اسم کې راغلی دی، دغه وزن موجود شوی دی په اسم کې. نو فا کلمه د دې څه ده؟ مضمومه ده او د عین کلمه مکسوره ده. او دؤلو تاسو به اورېدلی ابوالاسود دؤلي، دؤلي چې ورته وایي، نو هغې وجې نه هغې ته دؤلي وایي چې هغه دا د هغه دؤل د هغه د نیکه نوم و. دا اصل کې اسم دی خو نقل شوی دی فعل ته. نو دا خو اصل کې اسم دی خو نقل شوی دی فعل ته. نو اوس راشه دلته دؤلو کې وګوره، دا خبره به مخکې راشي، مونږ ته را روانه ده انشاءالله، چې کله یا نسبتي راشي چې د یا نه ما قبل مکسور وي، کسره راغلي، نو په نسبت کې به هغه کسره چې دی هغه به فتحه ګرځولی شي. که یا نه ما قبل مکسوري نو هغه به مفتوح کولی شي. نو دؤلون ته اوس وګورو، دؤلون دې سره یا نسبتي ولګوو، دؤلیون
دوئلیون شو. نو دا حمزه چې کومه ده مکسوره ده که نه، حمزه مکسوره راغلی ده، نو دا د لام کلمې نه مقدم ده او وروسته د دې نه دوه یاګانې راغلي دي، دوه یاګانې دي لکه نسبت دپاره دي که نه. نو په لام کلمه باندې تا کسره راوسته او دا دوه یاګانې چې کوم دی نو دا هم د کسرې حکم لري. نو لام باندې کسره حقیقتا راله او په دې حمزه باندې هم کسره ده، نو توالی راله د 4 کسراتو 4 کسرې رالی په دې کې. او بعضې خو لا دا وایي چې دا یا چې کوم دی دا د 2 کسرو په مقدار ده او دا بله یا هم د 2 کسرو په مقدار ده. نو دا ټول څو شو؟ دا ټول 6 کسرې شوې. نو 6 کسرې دلته توالی نه 6 کسرو راله او دا په کلام عربو کې ثقیله ګڼل کېږي. نو اوس به داسې کار وکړي چې دا دوئله چې کومه حمزه ده دا به فتحه وګرځي، دا به فتحه وګرځي. نو دوئلیون به ووایي، دوئلیون لږ سپکوالی پکې راغی، د هغه مخکې دغه نه پکې لږ سپکوالی په دې دغه کې راغی په دې لفظ کې. نو حمزه اوس مفتوحه ما قبل تی مضموم دا بدل شو په چا باندې؟ په واو باندې. قاعده ورته متوجه کړه که نه؟ نو دوئلیون شو، نو نور هم سپک شو که نه؟ نو دوئلیون، نو دوئله چې دی دوئلیون دی او دا چې دی دا نوم دی بیا نقل شوی دی چاته؟ نقل شوی دی اسم ته. نو دا جواب شو دلته مختصر چې دا په ابتدا کې دا وزن چې کوم دی دا په اسماو کې راځي، دا فعیلون چې کوم وزن دی دا د اسماو وزن دی، دا په فعل کې دا وزن نه دی راغلی. نو وجعلت دوئلون او دی وجه نه مصنف ویلی چې وجعل الدوئلو منقولا او وګرځولی شو دوئلو منقول. منقول دا نقل شو د چا نه؟ د اسم نه نقل شو فعل ته، د اسم نه نقل شو فعل ته. لکه تأبت شرن چې کوم دی دا خو نوم دی، دا خو اصل کې نوم نه دی که نه په ابتدا کې. د دې معنی دا جمله ده چې په ترخ کې شر نیولی دی، نو ضمیر پکې سړي ته راجع شو. یو سړی دی په ترخ کې شر نیولی دی، هر سړي سره جنگ جګړې کوي، نو دا نوم نه دی، دا یو جمله ده. نو بیا دا نقل شو، دا د چا لپاره نوم کې خودی شو، نو دغه شانته نقل په دې کې مو شو. نو دوئلو چې دی بیا نوم وګرځېدو. دوئلو دا د اله یتألونه ماخوذ دی، د اله یتألو، د اله دا د دې واحد مذکر غایب صیغه ده د ماضي معلومې، او که دا مجهوله کې نو دوئله به وي، دوئله. نو دوئله دا صیغه ده د واحد مذکر غایب مجهوله. دلته دې ته دا دوئله ورته ولې ویلي؟ دوئله د دې وجه نه بیا دې ته دوئل ویلي چې ده به دا قدمونه نږدې نږدې ایښودل، تقارب الخطا دې ته وایي. یو سړی دغه نږدې قدمونه ږدي واړه واړه، نو هغې ته دوئل ویلی شي، دوئل په عربي کې. نو دې به هم دا قدمونه نږدې ایښودل، نو دې وجې نه دې ته دوئل ویلي. نو دې ځای پورې مصنف رحم الله دا خبره ختمه شوه. والحبک ان ثبت فعلى تداخل اللغتين. ان شاء الله دا پر روان درس کې شرح کوو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.